السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید کوم چې ښه او روغ جوړ به یې. نن په دې ویډیو کې موږ وایو ریګولر او ایرریګولر وربس، یعنی منظم او غیر منظم فعلونه. فعل هر هغه څه چې موږ کوو هغې ته فعل یا ورب وایي، یعنی خبرې کول، کار کول، ګرځېدل، ناسته پاسته. دې ټول ته څه شی وایي؟ دې ته وایي ورب، یعنی فعلونه. بې دا لومړی حالت، دویم او دریم حالت لري. لومړی حالت خو خپل دی چې کله دویم او دریم ته اوړي نو دا خپلې قاعدې لري، په هغې اساس باندې اوړي. بیا ورب یعنی فعل چې کوم دی هغه په دوه حالتو کې دي، چې یو ریګولر دی او بل ایرریګولر دی، یعنی یو منظم او بل غیر منظم دی. چې منظم خپله یو قاعده لري، په هغې اساس باندې دویم او دریم حالت ته اوړي، او غیر منظم چې دی هغه په خپل سر باندې دویم او دریم حالت ته اوړي، هېڅ قاعده نه لري. نو راځئ ټول وړاندې به موږ منظم یعنی ریګولر ورب وایو. کله چې هم یو ورب یعنی یو فعل هغه په ای سره ختم شي نو هغې سره به ډي اضافه کیږي، یعنی جمع ډي، تر څو هغه دویم او دریم حالت ته واوړي. لکه مثال چینج. چینج وي فرق کول ته، تبدیلېدلو ته. موږ وایو که دا ډېر چینج شوی. چینج یعنی فرق کول. دا څه شوی؟ په ای سره ختم شو. دا اوس دا ورب چې دی دا، نو دې سره موږ جي وبخښئ ډي ورسره ولګېدو، نو څه شو؟ دویم حالت ته واوړو. څه شو؟ چینجډ. چینجډ دا څه شو؟ دویم حالت ته واوښتلو. نو دریم حالت یې هم په همدې شکل باندې دی، ځکه چې دا خپله قاعده لري. دې ته ریګولر وربس ویل کېږي. اوس دویم مثال یې کلوز. کلوز جمع ډي، دې سره ډي ولګېدو. څه شو؟ کلوزډ. دا هم دویم او دریم حالت ته په همدې شکل وړي، یعنی دویم او دریم حالت ته چې اوړي نو دې سره به ډي اضافه کېږي. دا د یو قاعده ده، رول دی. دویم، کله چې هم یو ورب په وای باندې ختم شي، په وای، نو هغه څه شی کېږي؟ هغې سره به آی ای ډي لګېږي، یعنی وای به تبدیل شي د آی ته او ای ډي به ورسره اضافه شي. یعنې په لنډه معنا کله چې هم یو ورب په وای ختم شي نو آی ای ډي به ورسره لګېږي. نو څه شی شو؟ لکه مثال فرای. فرای وی یو شی په غوړو کې سور کولو ته. دا هم یو کار دی، یو فعل دی که نه. دې سره آی ای ډي اوس ولګېدو. دا څه شی شو؟ فرایډ. فرایډ سور کړی. څه شی شو؟ دویم حالت ته او دریم حالت ته هم په همدې شکل تبدیل خوري. اوس دویم مثال کرای. کرای وی ژړا ته. دا هم یو فعل دی، یو عمل دی. ژړل کرای. دا څه شو؟ دې سره آی ای ډي ولګېدو، یا ولګو ورسره. دا څه شی راځي؟ کرایډ. کرایډ یعنی ژړلي وو. ژړلي وو تېر وخت خبره ده. کرایډ. نو څه شی شو؟ فرای او کرای کې اخره کې وای دی، په وای باندې دا فعلونه ختم شوي دي. دې سره موږ څه شی ولګولو؟ آی ای ډي. د وای په ځای موږ آی ای ډي چې کله دویم او دریم حالت ته اوړي. نو دا قاعده شوه د دې دپاره، یو په ای چې ختم شي، بل چې په وای ختم شي. بل چې علاوه د دې نه په نورو اے بي سی ټکو باندې، حروفو باندې ختم شي، نو څه شی کوي هغې سره؟ هغې سره به ای ډي لګي، صرف ای ډي. لکه د دریم کې تاسو وګورئ کې ډي پي همداسې وغیره وغیره جمع، دې سره به څه شی لګو؟ ای ډي. ای ډي به ورسره لګو. لکه مثال ټاک. ټاک وی خبرې کولو ته، خبرې اترې کولو ته ټاک ویل کېږي. دې سره موږ چې کړ جمع ای ډي، یعنی قاعده داسې ده. دې سره ای ډي ولګېدو. دا څه شی شو؟ ټاکډ. ټاکډ خبرې کړې وي. صحیح شو؟ اوس دویم مثال وګورئ نیډ. نیډ جمع ای ډي ورسره ولګېده. دا چې کله دویم او دریم حالت کې به نو څنګه ویل کېږي؟ نیډډ. نیډډ یعنی ضرورت وو. نو دا لنډ کې بیا هم چې په ای ورب ختم شي، یعنی فعل، هغې سره به ډي اضافه کوي، نو دویم او دریم حالت ته اوړي. چې په وای ختم شي، آی ای ډي به ورسره لګي. او کله چې په نورو حروفو ختم شي هغې سره به ای ډي ځان ته لګي، نو چې دویم او دریم حالت ته واوړي.
اوس هماغه وربس یعنې هماغه فعلونه هماغه لغتونه چې کوم موږ مخکې ویلې هماغه موږ مثالونه کې کاروو. نو دلته موږ لږ واضح تره پوه شو. لکه لومړی مثال I changed my car yesterday. I changed my car yesterday. ما خپل موټر پرون بدل کړو یعنی چینج مې کو بدل مې کړلو. د څه شو پرون یعنی تیر وخت مونږ ته راښیي. څه شو دویم حالت دی دا اوس. دریم حالت کې چې دی has او have لګول کیږي چې هغه مونږ ټینسونو کې به وروسته وایو. اوس دا دویم حالت ته مونږ واړولو. I changed my car yesterday. ما خپل موټر پرون بدل کړلو. تیر وخت راښیي. نو سور خط باندې وګورئ changed. دویم مثال He closed the door last night. He closed the door last night. هغه تیره شپه دروازه بنده کړه یا بنده کړې وه. تیره شپه last night تیره شپه یا بیګا شپه موږ هم ویلی شو. I fried the chicken. I fried the chicken. ما چرګ سور کړ. ما چرګ سور کړ یعنی مخکې مې سور کړو. څه شو فرای په ځای باندې fried راغی. She cried a lot. She cried a lot. هغه ډیر وژړل یا ډیر ژړلی وو. نو فرای او کرای اخره کې وای دی نو آی ای ډي موږ چې کله دویم حالت ته واړو نو آی ای ډي ورسره ولګېدو. I needed some money. I needed some money. زما لږې پیسې په کار وي. زما لږې پیسې په کار وي. We talked yesterday. We talked yesterday. موږ پرون خبرې وکړې. موږ پرون خبرې وکړې. دا اوس هماغه مثالونه دي خو د دوی هغه وربونه یعنې فعلونه چې دي هغه ما یو چارټ کې رسم کړي دي چې تر څو لږ نور هم واضحه پرې پوه شي. یعنې ګورئ فرست فارم یعنی لومړی حالت د ورب. فرست فارم اف د ورب دلته ما لیکلي شارټ کټ فرست ورب یعنی لومړی حالت. بیا مې لیکلي سیکنډ ورب یعنی سیکنډ فارم اف د ورب دویم شکل د ورب یعنی فعل. او تھرډ فارم اف د ورب یعنی دریم شکل د ورب چې کوم ته پاست پارټیسیپل هم ویل کیږي. فرست فارم کې چې دی چینج او کلوز یعنی چینج تبدیلیدل او کلوز بندول دا دواړه په ای سره ختم شوي دي. موږ مخکې ویل چې په ای سره ختم شوي چې کېږي ډي ورسره اضافه کېږي تر څو دویم او دریم حالت ته ووړي. نو دویم او دریم حالت دواړه یو شکل کې دي. د دې قاعده هم دا ده. دې ته ریګولر ویل کېږي. ریګولر ورب یعنی منظم. نو څه شو چینجډ او کلوزډ. چینجډ کلوزډ دا دریم او دویم حالت کې هم د یو شکل باندې دي. صحیح شو. اوس دې بل ته وګورئ د فرای او کرای. فرای یعنې سور کول او کرای یعنې ژړل. دا په وای سره ختم شوي دي. کله چې په وای سره ختم شي او دویم او دریم حالت ته اړو نو آی ای ډي ورسره اضافه کېږو لکه فرایډ او کرایډ. دا دویم او دریم حالت کې په همدې شکل لیکل کېږي. دا قاعده ده. صحیح شو. اوس اخري ته ګورئ نیډ یعنې ضرورت او ټاک خبرې کول. نو چې کله د دویم او دریم حالت ته اوړي دې سره څه اضافه کېږي ای ډي ورسره اضافه شو نیډډ او ټاکډ. څه شو یعنې د دې نه علاوه چې په نورو حروفو ختم شي ورب نو هغې سره به ای ډي اضافه کېږي. امید کوم چې په دې به لږ ډېر واضحه پوه شوي یې. نور مثالونه به هم پکې وایو مخکې. دا اوس چې د ریګولر ورب دا مثالونه دي چې څنګه دویم حالت ته اوړي. دا نور مثالونه دي لکه لومړی کې وګورئ I cooked last night. د دې فرست فارم چې دی کوک دی. کوک یعنې پخلی کول. I cooked last night. ما تېره شپه پخلی وکړ. د دویم حالت کې دی. ای ډي ورسره لګېدلې ده. دویم she worked with me. هغه ما سره کار وکړ. worked ای ډي ورسره لګېده. دویم حالت دی. هغه ما سره کار وکړ. she worked with me. هغه ما سره کار وکړ خو تېر وخت کې. دریم we earned $10 today. earn ویل کېږي ګټلو ته. earned
ای ډي ورسره اضافه شو، موږ نن $10 وګټل. دریم کې we earned $10 today. we earned $10 today یعنې موږ نن $10 وګټل. څلورم I studied last night. I studied last night. ما تېره شپه درس وویل. څلورم کې وګورئ سټډي چې دی په وای سره ختمېږي، نو څه شو دې سره موږ آی ای ډي ولګولو ځکه چې په وای ختم شوی دی. پنځم they moved to my house. they moved to my house. هغوی زما کور ته انتقال شو یا هغوی زما کور ته شفت شول، را واوښتل. moved بدلول، یو ځای بدلول ته moved ویل کېږي، یعنې هغوی زموږ ځای ته move شول، راغلل. نو څه شو ای ډي ورسره ولګېدل moved. ډي ورسره صرف ولګېدل ځکه چې move کې ځان ته ای وي، په ای ختمېږي. اخري شپږم he wanted to go. he wanted to go هغه غوښتل چې لاړ شم یا هغه غوښتل چې لاړ شي. نو want او wanted په ټي ختم شوی، نو ای ډي ورسره اضافه شوی. دلته اوس اکثره په یو لفظ ختم شوی چې کوم کې صرف ډي لګول کېږي، بعضو کې ای ډي او بعضو کې آی ای ډي. تاسې هغه په خپله وګورئ او غور پرې وکړئ. اوس به وایو irregular. irregular هغه وربس دي په خپل سر دویم او دریم حالت ته اوړي. لکه وګورئ فرست فارم کې وګورئ، سیکنډ یعنې دویم حالت کې وګورئ، تھرډ فارم او دریم حالت کې وګورئ. فرست کې لیکلي forget. forget وی هېرېدل، هېرېدل forget ویل کېږي. چې دویم حالت ته اوړي نو forgot شو، forgot. او چې دریم حالت ته اوړي forgotten شو. نو څه شو forgotten. نو اوس تاسو خپله ګورئ چې دې کې هېڅ قاعده نشته، نه پکې ای ډي شته، نه پکې بل څه شته چې دویم او دریم حالت ته اوړي نو په قاعده باندې اوړي. نو دې سره هېڅ قاعده نشته، نو رولز. دا په خپل سر باندې دویم او دریم حالت ته اوړي. صحیح شو. اوس دا بل وګورئ سی. سی وی کتل، سی. او چې دویم حالت ته اوړي سا شو، سا. لومړی حالت سی، دویم سا، او دریم ته سین، سین. نو ګورئ دویم او دریم بیخي یو بل ته ورته نه دي، نه پکې کوم قاعده شته، نه پکې کوم رول شته. دې ته وایي irregular. اوس د لاندنۍ خانه کې وګورئ داسې شی درې واړه یو شی دي. د irregular کې بعضې وربس داسې شته چې هغه لومړی دویم او درې واړو حالتو کې یو شی وي، هېڅ تغیر نه کوي. دا هم irregular کې راځي چې دا قاعده یې نشته ورته. یعنی دا irregular هم په دوه قسمه دي، یو یې چې دی به خپل سر باندې دویم او دریم حالت ته اوړي، هېڅ قاعده نه لري. او بل یې داسې قسم دی ورب دی یعنې فعل دی چې هغه هېڅ تغیر نه خوري، شکل یې هغه یو شی که لومړي حالت کې، که دویم کې او که دریم کې. بیا د جملې د ویل نه معلومات کېږي چې دا موږ په کومه زمانه کې خبرې کوو. صحیح شو. خو د دې شکل ته تغیر نه ورکول کېږي. اوس دې کې د irregular verbs مثالونه دي. صحیح شو. نور examples دي د verbs فرست فارم، سیکنډ فارم او تھرډ فارم. دې تاسو غور شئ وګورئ ورته. فرست فارم کې لومړی څه دی come، راتلل. come یعنی come وی راتللو ته. دا چې دویم ته اوړي څه شی کېږي came، came شو. چې دریم ته راوړي come، بیرته come ته راځي. داسې څه شو دې قاعده نشته، دی په خپل سر باندې اوړي را اوړي. come came come دریم کې. صحیح شو. اوس وګورئ دویم لغات. دویم لغات چې دی choose. choose وی خوښول یا سلیکټ کول، دا خوښه کول دي. choose وی یو شی انتخابول، انتخابول ته ویل کېږي choose. دی لومړی حالت دی. دویم کې وګورئ chose. chose شو، یو او تی ورک شو، chose په خپل سر لاړو. دریم کې وګورئ دریم حالت کې chosen. chosen په خپل بغیر د کومې قاعدې په خپل سر اوړي راوړي. chosen شو. دریم لغات feel. feel وی حس کول، یو شی احساس کول، feel کول، هغې ته feel ویل کېږي. دویم حالت ته چې اوړي felt شو، felt. دویم حالت ته شو felt شو، دریم ته felt. همدغه felt هم په دریم کې دی. irregular verb دی ځکه خپل خوښه ده چې ځان تغیر ورکوي، نه ورکوي، کومه څه ورکوي. څلورم لغات give. give راکه. give یا ورکه یا راکه. give it to me دا ما ته راکه. give it to احمد دا احمد ته ورکه.
د مثالونه پکې هم وایو خو فی الحال د دې ایکسپلینیشن ضرور دی. فرست فارم کې چې دی لومړي حالت کې ګیو دی، دویم کې ګیو لومړی کې ګیو او دویم کې ګیو ورته پرونسیشن کې فرق راځي. دریم کې ګیون دی دریم حالت دی. دریم حالت ته چې وختو ګیون شو. اخري لغت رایټ وی لیکل ته رایټ لیکلو ته وی. دویم فارم کې چې وړي روټ شو دی دویم شو. او دریم کې ریټن تاسو لږ غور وکړئ پې چې وګورئ چې ټول په خپل سر دویم او دریم حالت ته اوښتي دي. دا هم irregular verbs دي لکه څنګه چې ما وویلي شکل ته تغییر نه ورکوي. دا هغه لغات دي. نو فرست فارم به زه تاسو ته وایم، سیکنډ او تھرډ فارم یعنې دویم او دریم حالت یې په خپله همدغه شکل باندې دي او همدغسې پروناونس کېږي هم. لکه لومړی مثال ته وګورئ، اولنی لغات په لومړی یعنې فرست فارم کې اولنی حالت کې ریډ وی لوستل ته، نو دویم او دریم کې هم همدغه شی دی. پټ وی ایښودل، یو شی ایښودل پټ. دریم هیټ وهل او بیټ شرط لګول. دا وګورئ دې شکل ته هېڅ تغییر نه دی ورکړی. همدغه شانتې نور هم شته، نور لغتونه تاسو کولی شئ ګوګل کې سرچ ورکړئ irregular verbs، نو تاسو ته به ډېر زیات مثالونه راشي. دا د نن ورځې درس و. امید کوم چې تاسو به په کار راغلی. مننه.